شیخ صاحب محترم په روژه کې مثال غسل کول کنه غسل کې بعض خلک وایي دا غړغړې چې دا باندې کې دا چې مثال ماښام روژه دې ماته غړغړې به وکړه والله چې په غسل کې غړغړې شته او پوزه خله کې وبا چولې دې څه حکم دی شیخ دا خلی او پوزې ته اوبه اچول په عام او دس کې او په غسل دواړو کې په دې کې مبالغه مستحبه ده چې عام او دس هم سړی کوي باید سړی په پوزه کې اوبه برکش کی لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما کچرته ته روجي نو بیا به مبالغه په استنشاق کې نه کې پوزې ته اوبه اچولو کې به ډېره پورته نه راښکاږي خو که روژه نه وي په عام اودس کې هم دا یو مستحب عمل دی دا سنت دی دا به سړی کوي او چې کله یو انسان باندې په د روژې په حالت کې غسل واوړي نو په روژه کې موږ د مبالغه فی الاستنشاق نه منع شوي یو مزمزم دغه حکم دی لہذا دا یو سنت دی یو مستحب عمل دی خو په غیر د رمضان نه مستحب دی او دلته پاتش چې پاتش نو داسې باندې کوي چې د قضایي بسړی رستو راوړي بلکې دغه یو حکم دی مستحب دی په غیر د رمضان په غیر د روژې نه په روژه کې موږ ته دا حکم دی چې دا مکوه لکه څنګه چې موږ مخکې موږ حدیث ولوستو نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل طریقه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله کار رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اغتسل من الجنابه توضأ وضوءه للصلاه ثم افاض على راسه الماء نبی صلی الله علیه وسلم چې بکله او دس د غسل کول د مانزه او دس په شان او دس به وک او دا مبالغه فی الاستنشاق د مانزه په او دس کې د څنګه چې د مانزه او دس حکم دی د غسل دغه حکم دی نو په دې وجه باندې دا خبره د دې کوم ثبوت ماته معلوم نه دی اصل چې ګنې دا به ماښام کې د غړغړې قضایي راوړي والله اعلم چې دا خبره د علماء د کوم ځای نه کړې ده Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.